هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د 21 نیټه ده چې د 2015 کال د سپتمبر له 22 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان سوداګري د ټولو هیوادونو سره په عادي ډول روانه ده. 50,000 کډوالې کورنۍ له ایران او پاکستانه کندوز ته ستنې شوي. بدخشان کې د خلکو په مالي لګښت 110 کیلومتره سړک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او سعودي عربستان یمن ته $368 میلیونه اضافي مرستې اعلان کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان سوداګري د ټولو هیوادونو سره په عادي ډول روانه ده. د صنعت او سوداګري وزارت ویلي چې د افغانستان سوداګري له ټولو هیوادونو سره په عادي ډول روانه ده او د صادراتو په وړاندې ستونزې هوارې شوې دي. د دغه وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد ویلي چې د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د هیواد صادرات د تیر په پرتله لوړ شوي. جواد ټینګار کړی چې په لویو لارو او بندرونو کې د سوداګرو ستونزه حل شوي او په دې برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. 50,000 کډوالې کورنۍ له ایران او پاکستانه کندوز ته راستنې شوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي د اسلامي امارت د واکمنۍ وروسته نږدې 50,000 کډوالې کورنۍ له ایران او پاکستانه کندوز ته ستنې شوي دي. د ریاست په وینا له دغه کورنۍ سره د خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او زده کړو په برخه کې مرستې ترسره شوي دي. راستنې شوي کورنۍ وایي له کلونو وروسته خپلو کورونو ته ستنېدل ورته ستره خوښي ده او له اسلامي امارت له حکومت څخه مننه کوي. بدخشان کې د خلکو په مالي لګښت 110 کیلومتره سړک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بدخشان د راغستان ولسوالۍ له مرکز څخه تر بارودود شوي خرد کلي پورې 110 کیلومتره سړک د 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د راغستان ولسوال محمد آصف ظفریار ویلي چې دغه پروژه د خلکو په مالي ملاتړ پرې شوې ده. د نوموړي په وینا پخوا د سړکونو نشتون له امله د سیمې خلکو له جدي ستونزو سره مخ وو، خو د نوي سړک په پرانیستو سره د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د تګ او راتګ، د ناروغانو لیږد او د توکو انتقال اسانه شوی دی. او وروستۍ خبر ده چې سعودي عربستان یمن ته $368 میلیونه اضافي مرسته اعلان کړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې $368 میلیونه اضافي مالي مرسته به د یمن جمهوریت ته ورکړي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا نوې مرسته د سعودي د پرمختیا او د بیارغونې پروګرام لارې ورکول کیږي او موخه یې د یمن دولت د بودیجې ملاتړ دی. سعودي عربستان ویلي چې د یمن جمهوریت د مهال له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دی. دا د دې مهال مهمه وروستۍ خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.